السلام علیکم عثمان صاحب. وعلیکم السلام زرداد خان څنګه خیرت؟ خیریت شکر دی. تازه پروت راوړی دی. او ماشاءالله نن تازه پروت راوړی. ا دې چمک یو دړې هم راوتله، یو دړې سیب راوتله، یو درځم کېلې راک. و دستي صاحب و دستي راکړه. دا د زرداد صاحب تاسو دا تیار کړه. عثمان صاحب 100 روپۍ وساخ. 200 روپۍ وکړي. عثمان صاحب ډېر بد کړی نه جوړ کړي. یا بھائی زرداد صاحب ما نه جوړ کړی دا د مارکیټ صدقه ګران راځي. شه. په دا کې ماته لاس یو شل پی پاتې والا نه پاتې. خوښ وي. او ماشاءالله ډېر خوش پروت دی دا. شه. اته د چمک از مال سیب کېلې زه دا نه سیب ماته راکاټ زه خوان وګورم. و دستي به درکاټ. ها صحیح. ماشاءالله دا خوښ دی. تیراګه زه وګورم. دا دي سر. تا خو دې خواږه دي په دې کې د خاور خوندم نسته دا واخه ته وخوره پیسې راوځه څو پیسې ده 200 روپۍ وله دا خپل 200 روپۍ واخه ماته فروټ شاک ما بل تلیم را دا تاسو څنګه د بیوقوفه کار وکړئ دا فروټ کې خوند نو تاسو لپاره جناب یاره نذیر خانه کم سوچ دی هغه رقم نه دی زه عثمان خان ډېر زندې څخه پیژنم د ډېر وقفت څخه پیژنم دا غریب مسکین سړی دی بیماره سړی دی فروټ نو سبا دونه ګران دی سیبیل کولې څوک اخیستی نشي نو کوم چې زه فروټ اخلم هغه ټیم زه دله راسم نو زه د خپل فروټ تیلۍ سره یوه دانه وکاږم کله ورته په دې بانه باندې کله ورته دا تریخ دی کله ورته دا تریو دی نو کوم چې دی دا وخوري هغه ټیم ماته سکون میلا شي زما زړه ډېر سخت خوشحاله شي ماشاءالله زرداد خان ډېر ژوندی سړی چې پر دا غریبانانو دی نظر یا ورور تر ما ښه خلک ستاسې پر غریبانانو باندې نظر دی راځه خپل کار کوو زه دا ته څه خبره وکړه زه ځې خوند وګورم دا خو دې خوږ دی ته ولې وایي خوند یې بدل دی دا خوند نه کوي خوند نه دا خو دې خوږ دی په فروټ کې دا سړی نه خوښ راوایستی حضرت خان دا سړی ما ډېر ښه پېژني چې باید دی غریب سړی دی دغه ډېرې ګزاره ده ناجوړه سړی دی دی د ما سره هیلپ کوي دا د ډېر وخت دی دا چمونه کوي راشي فروټ واخلي اخري کې یوه دانه راکاټ کړه چې ورکاټ کړه دا تریخ دی دا تریو دی دا چیز دپاره دی کوي چې باید دی دا سړی و دا ما ته دا دی وایي چې دا فروټ دی وخوري زه وخورم زه وس نه لرم دا سیب زه د ډېر وخت دا سړي دپاره په دې کې ډېر ښایسته انسانیت شته دی بیا په دې نه دی خبر زه خو ده سره واقف شوم چې دی د خپل ماله څه یو سیب ماته راکوي مګر زه نن راولاړ سم د ده په مال کې یوه دانه زیاته واچوه د خپله طرفه سره خو دی هغه کاټ کې ماته را پرېږدي چې دی بیا وخوري مګر د ده ښه انسانیت ښه پښتو چې ده پر ما باندې نظر دی زما پر بچیان یې نظر دی د یوه سیب د وجي مګر زه د ده دپاره د ده په مال کې واچوم چې باید دلم مالم ثواب راورسېږي دلم ثواب راورسېږي واقعي چې انسانیت اوس هم عادي ژوندی دی دغه رقم انسانانو نن هم په انسانیت ژوندی کړی دي سیب دومره کیسه نه لري مګر د انسانیت ډېر ښه خوند دا حضرت دانه سیب به در کاټ کړه ته راسه